محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو، الله رب العالمین د قرآن کریم په دې مبارک آیات کې فرمایي: سابقوا الى مغفرة من ربكم. د یو بل سره سیالي وکئ، د یو بل نه مخکې شئ، د یو بل سره ریس ولګوئ. په څه شي کې؟ الى مغفرة من ربكم. هغه مغفرت ته هر یو کس د بل نزان مخکې ورسوي چې الله تاسو لپاره پیدا کړی دی. په عربو کې او په عجمو کې او مخکې اوس خلق لوبې کوي او نښه کېږي چې دا به څوک مخکې راخلي، څوک به اول د غزې ته رسېږي. الله رب العالمین موږ ته یوه نښه ایښې ده، هغه ده مغفرت. هغه ځای کې مغفرت پروت دی. مغفرت څه ته وایي؟ زه او ته ډېر ګناهګار یو، الله وایي که دا مغفرت تا راواخسته ودې ګټه ټول ګناهونه دې معاف شو. موږ ډېر ظلمونه کړي دي، موږ د شپې، موږ د ورځې، موږ پټ موږ ښکاره ګناهګار. دې مغفرت ته منډه وال دي. سابقو مسابقه دې ته وایي چې یو څو کسان منډه وایي او هر یو د زړه نه دا کوشش کوي چې زه دې اول ورسېږم، زما دا ټول ملګري دې شاته شي. الله فرمایي زما د مغفرت پسې داسې منډه ووهئ چې ته ووایه چې زه به اول رسېږم. وجنت، جنت راخلی، جنت گٹی. جنت عرضها كعرض السماء والارض. د اسمانونو او د ځمکې په شان پلن جنت وګټئ، ځان ورسوئ. الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم کې بار بار فرمایي: سارعوا، منډه ووهئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه ته ویل: الا هل من مشمر للجنه. بڑی ووهئ. لکه موږ یو کار کوو، مټې را بډ وهو، پنسې اوچتې کو. نبی علیہ السلام فرمایي جنت دپاره ملا وتړئ. جنت نور یتلألأ، رڼاګانې دي. بدبخت انسان به چې جنت نه وده پاتې کېږي. د کمبختۍ، د محرومتیا، د بدبختیا دا یوه خبره کافي ده چې د الله هغه جنت چې الله فرمایي د اسمانونو او د ځمکې نه پلنوالی لوی دی، اوږده به څومره ډېري، او په دې کې یو انسان ته یو لیش ځای میلاو نشي او دی پکې اور ته لاړ شي. الله رب العالمین د جنت دپاره بعضې ورځې، بعضې شپې، بعضې موسمونه داسې پیدا کړي دي چې جنت پکې سنگار شي. جنت ته پکې الله رب العالمین دعوت ورکړي. د مغفرت دروازې مؤمنانو ته راکولاوي شي. د الله رب العالمین د رحم اسباب کولاو شي. هغه ورځې او شپې په موږ او تاسو باندې الله رب العالمین بار بار راولي چې څوک ژوندي وي. دغه بهترین ورځو نه چې جنت ګټل پکې ډېر اسان شوي دي. د الله مغفرت پکې لږ اسان شي، ارزان شي. الله رضا کول پکې آسان شو. هغه د مبارک ورځې شپې د شعبان شروع شو.
د شعبان یا د برات میاش هغه میاش چې د الله رب العالمین د مغفرت دروازې پکې راکولاوي شي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله فرمای عقل مند انسانان د دې ورځو شپو نه عبرت لي. نن د څه ورځ دا کومه میاشت شروع شوه؟ په دې میاشت کې عبادت څومره اوچت مقام دی، د دې نه عبرت والی. رمضان د دې پسې را روانه ده، دریش یا څلېرش ورځې پس به اوله روژه شي. او الله رب العالمین علیم ذات ته د الله په علم کې ده چې موږ ژوندو کې به څوک رمضان ته ورسیږي. سلف و صحابه کرامو با شپږ میاشتې دعا کوله، اللهم بلغنا رمضان، یا الله رمضان ته مور ورسوه. شپږ میاشتې به دعاګانې کولې، یا الله رمضان ته مور ورسوه. رمضان چې به تیر شو بیا به دا دعاګانې کولې چې یا الله زموږ نه رمضان اوس قبول کا، روجې مو نیولې، خولې م بندې کړې وې چې ته قبولې کړې. نو د رمضان نه مخکې د شعبان دا میاشت د برات الله رب العالمین د دې دپاره چې موږ او تاسو رمضان دپاره تیاری شروع کړو. د چا کور ته چې یو میلمه را رواني او هغه میلمه ډېر د عزت، د وقار، د احترام والا وي، په ده باندې ډېر ګراني د مخکې نه تیاری کوي. هغه میلمه ته د استقبال کوي، د هغه میلمه مخې ته وروځي. هر کال چې روژه څنګه تېره شي هر مسلمان دا وایي څه مې پکې ونه کړل. تلاوتونو والا وایي ما تلاوت ونه کړ، تهجد والا وایي ما پکې نفلونه ونه کړل، ذکرونو والا وایي ما پکې ذکر ونه کړ. روژه کې موږ هر یو مسلمان د افسوس لاسونه مږو چې ځان دا د مزدورۍ میاشت، مزدوري پکې ملاویږي. مزدور، دیاړیمار، نوکر د ورځې خولې د ځان نه وباسي. د مزدور او د دیاړیمار او د کاریګر د ورځې قیمتي حصه مازدیګر دی. مازدیګر د کار د ځای نه نه خوځېږي، اوس به مالک راځي او لاس به جیب ته دننه کي او ما ته به د دې ورځې ټوله دیاړي او مزدوري راکي. په دې پیسو به د ده ستړیوالی، د ده هغه ستوماني ختمه شي. رمضان دا د مزدورۍ د اخیستلو میاشت ده، دیاړۍ د اخیستلو میاشت ده، رمضان د ثوابونو د اخیستلو میاشت ده، رمضان د جنت د حاصلولو میاشت ده. خو د دې مزدوري دا په شعبان کې، د دې خواري په شعبان کې پکار ده. هغه مزدور او دیاړیمار چې رمضان نه مخکې شعبان کې خواري ونه کړي، رمضان چې روژه نیسو شعبان کې ځانونه ولې ستومانه کوو، ولې خپل زړونه د روژو نه ماتو؟ نه، د مونځ نه مخکې مونځ به هله قبول شي چې د مونځ نه مخکې د مونځ تیاری شوی، د مونځ دپاره نیت شوی، د مونځ دپاره جومات ته راتلل شوي، د مونځ دپاره اودس شوی. رمضان به هله روژې قبول شي، هله به الله مونږ ته د صحیح روژو توفیق راکړي چې د شعبان ونیسو. ټریننګ وکړو، تربیت وکړو. که دې ورځو کې کومه روژه نیمه په غلطو خبرو د شعبان کوم ورځې روژه خو به نه خرابېږي، ځکه چې د شعبان روژه او ماښام روژه ماتې ته کینې او حساب شروع.
چې روزه هم خوراکونه حاضر محبوب میاش هغه د شعبان و شعبان کې به ډېرې روزې نیولې فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پوره میاشت روزه نیولې ده هغه د رمضان نیولې ده وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شعبان کې ډېرې روزې نیولې د رمضان د روزو د قبلېدلو دپاره د رمضان د روزو د ښایسته کېدلو دپاره د رمضان د روزو د خشوع د پیدا کېدلو دپاره مخکې د شعبان روزې ډېر مسلمانان موږ دا تپوس کوو چې زما په دې مانځه کې خشوع نشته عاجزي پکې نشته دی مونځ وکړمه بې پروا ولاړ یم سوچونه هغه مونځ په ما اثر ونه کړي وجه څه ده وجه دا ده زمونږ هغه مونځ په هغې کې به اثر څه وي خشوع به د کومه راشي یو سړی په منډه را روان او د اخیری رکعت رکوع د امام سره راونیسي ته ګوره د ده په دې مونځ کې خشوع به د کوم ځای نه پیدا شي او ته هغه ورځې ځان ته وګوره چې اذان وشي یا د اذان نه مخکې ته جومات ته راننوځي جمع ته 20 منټه نیمه ګنټه پاتې ده 2 رکعته نفل بیا نفل بیا دعا وغواړي د دې نه پس دا فرض مونځ دا به په تا اثر وکړي نو رمضان به اله اثر پیدا کړي رمضان کې به زمونږ خولې د غیبتونو سترګې د بدنظریو غوږونه د غیبتونو د اورېدلو نه اله کنټرول وي چې کله موږ د شعبان څه روزې ونیسو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرمائی ماویل اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپا دی شعبان کی ډیر روزی نیسی برات دی میاش کی روزی ډیر نیسی نبی علیہ السلام فرمائی ذالک شہر یغفل الناس عنہ د شعبان روزی نیسم ولی د شعبان د روزو نه ډېر انسانان غافل او ناخبره پاتې دي د نبي علیه الصلاۃ والسلام زمانه خو ډېره پاکه زمانه وه زمونږ زمانه کې څوک شعبان نه پیژني چاته پته نه چې شعبان څنګه دی نو د شعبان د روزو نه به څه خبري رسول الله علیه السلام فرمای شعبان میاشتا د رجب او د رمضان په منځ کې زه پکې ولې ډېرې روزې نیسم وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين په شعبان برات کې روزې نیسم هغه میاشته چې د انسانانو عملونه پکې الله ته بره ورخیږي فاحب ان يرفع عملي وانا صائم شعبان کې د ټول کال عملونه الله ته ورخیږي زه دا خوښوم چې زما عملونه الله ته په داسې حالت کې وروخیږي چې زما د عملونو سره روزه ملګرې وي زمونږ عملونه چې الله ته ورخیږي په 3 حالتونو کې ورخیږي یو روزانه ختل دي هغې ته یومي وي روزانه زمونږ د هرې ورځې اعمال الله ته په 40 ساعته کې په 24 ګنټو کې
سحر او مازیګر ورخیږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د چانه چې د مازیګر مونځ لاړه فوت مونځ قضا که مونځ په زیړي مازیګر کې وکه جمع ته لاړه د مازیګر مونځ تلل د دې دومره تاوان دی لکه د یو انسان ښځه بچي او کور مالونه جایدادونه څاروي چې ټول تباه شي دغه تاوان کم دی د مازیګر د مونځ قضایي د دې تاوان د دغې نه هم زیات دی. ولې مازیګر کې الله ته عملونه ورخیږي؟ الله ځکه قسم فرمایي والعصر زما دې د مازیګر په وخت قسمي. مازیګر کې الله ته عملونه ورخیږي. او تاسو سوچ وکئ موږ او تاسو ته معلومه ده غالبا من ښه انسانان موږ چې د دیندارۍ دعوه لرو د عامو خلکو نه د مازیګر منځونه په یوه بهانه او په بل عذر او په بل رواني. ځوانانو د مازیګر منځ ونه کړي د ځوانانو نه د مازیګر منځونه په ګروندونو د کرکټ په میدانونو کې لاړل ځایي شول. زنانو د مازیګر منځونه کړي. ولې؟ مازیګر د چاو وخت دی د چاو دپاره منډه ده. تاجرانو د مازیګر منځونه ځایي کړل. ولې؟ مازیګر د ورځې پیسې راغونډوي برابروي سموي او حساب کوي. بازارونه آباد شي رشونه په مازیګر کې جوړي لارې په مازیګر کې بندي شي د خلکو نه جمع په سړکونو باندې لاړې شي په دکانونو کې لاړې شي. نو د مازیګر وخت کې الله ته عمل ورخیږي. او د سحر زمونږ نه په خوبونو باندې مونځ ځایي شي نور خاته منځونه قضا منځونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل د الله د شپې او د ورځې ملائک په تاسو کې نمبر وار په نمبر چلیږي. موږ له سحر ملائک راشي په جمع کې حاضر شي. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. الله فرمای د سحر جمع دې ته ملائک حاضرېږي. سحر ملائک راشي د شپې ملائک چې موږ سره شپه تېره کړې ده او د ورځې دپاره چې کوم ملائک رالل دواړه د سحر په مانځه کې یو ځای شو. د سحر مونځ دوه ملائکو ولیکي د دوه ملائکو په کتابونو کې د شپو والا سره هم رجسټر شو او د ورځې ملائکو سره هم رجسټر شو. الله ته چې وروخیږي الله دې د پوښتنې کې ملائکو زما بندگان هم څنګه پرې خوستل. یا الله موږ چې راتللو سحر ستا بندگان په جومات کې وو موږ چې مازیګر بېګا ورتللو هم په جومات کې وو. دویم چې الله ته عملونه خیږي هفتوار عملونه په 2 ورځو کې خیږي خالی په ورځ نه خیږي. د جمعې مبارکه ورځ د پدیم نه ورخیږي. د جمعې د عملونه دا ټول سار دي یوم الاثنين و یوم الخمیس د هر پیر او جمعرات دوشنبه او پنجشنبه په دغه ورځو د هفتې عملونه الله ته ورخیږي. نبی علیہ السلام به د پیر روزه نیوله دوشنبه څوک ته ګول وای. نبی علیہ السلام به د جمعرات پنجشنبه د زیارت روزه نیوله. صحابه کرامو ته تپوس وکړ وای په دې 2 ورځو الله ته عملونه ورخیږي خو د 2 انسانانو عملونه الله ملائکو ته وای مرا پرېږدئ د پیر په ورځ د جمعرات په ورځ هم مه راوړئ. هغه مسلمانان چې خپل منځ کې وران دي ورونه دي دوستان دي خپلوان دي انډیوالان دي ملګري دي
یو بل سره سلام کلام خبرې بند دي. الله وی د دوی عملونه مه راخېجوئ حتی یصطلحا چې دواړو صلح نه یې کړي. او دریم زمونږ عملونه سالانه خېږي، سالانه په شعبان کې. په دې میاشت کې د ټول کال عملونه الله ته وروخېږي. شعبان میاشت چې براله صحابه کرامو سلف و تابعینو به ویلي وي دا شهر القرآن، دا د قرآن میاشت ده. سلمه ابن کوهیل رحمه الله هغه به دا فرمایل شعبان شهر القراء و د قرآن لستونکو دا ستاسو میاشت شروع شوه. دا 9 میاشتې 10 میاشتې غفلت د دې قرآن حق هم ادا کړو، د الله د دې کلام څه ناڅه حق ادا کړو. دا قرآن په دې الماریو کې مظلوم کتاب، په دې دور کې مظلوم کتاب قرآن دی. هیڅوک هم ته خبر نشو. ښه مسلمانان هغه دي چې سورت یاسین سحر کې په دکان کې وایي د ګاک د راماتېدلو دپاره. ښه مسلمانان هغه دي چې صرف قرآن کریم په کور کې ساتي، په لیشتو دوړې به پې پرتې وي ولې پیریان پې شړي. موږ د قرآن قدر ونه کړو. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیہ السلام به شکایت کوي، اوس ورته خلک رپورټ وایي، رپورټ پکې عریضه به کوي په موږ. یا ربي نبی علیہ السلام شکایت کوونکې شکایت او رپورټ یا ربي الله ته کوي د چا په باره کې؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن، یا الله زما دې قوم دا قرآن مهجورا دی پریښی و، شای ورته راړولې وه. جوماتونو کې د قرآن درسونه نشته، جوماتونه د قرآن نه محرومه شو. مه ګوره د جومات الماریو ته چې ډک دي د قرآن شریفونو نه، لاړ شه وګوره زمونږ د مسلمانانو مساجد ملا لري، امام لري، عالم لري، مفتی لري، خو درس قرآن نه کوي، بلکې په محراب په منبر د محراب په خوا کې د بنده د لاس لیکلی شوی کتاب پروت. انپړه خلک، امیان خلک، بې علمه خلک محراب کې کینی د دغه د انسان د کتاب تعلیم کوي، خو ملا سره د علم د الله د کتاب درس او ترجمه نه کوي. ځکه نبی شکایت کوي. داسې نه ده چې د خلکو په قرآن خپې ایښي دي. الله د یهودو نه خفه شوی دی، وایي زما کتاب یې شاته غورځولی دی. هلته سفیان فرمایي رحمه الله یهودو کې یو یهودي هم تورات په ځمکه نه و غورځولی. یهودو د تورات دومره قدر کو چې په سرو زرو د سرو زرو په اوبو به لیکه، دومره قدر یې کو چې د ریخمو په کپړو کې به غلاف ورکو. نو بیا ولې الله فرمایي چې زما کتاب شاته غورځولی دی؟ وایي ځکه یهودو په تورات عمل نه کو، حلالو ته حلال نه ویل، حرامو ته حرام نه ویل. الله وفرمایل که تی په سرو سپینو لیکي، که تی په غلافه کتاب کې، که تی په الماریو کې بند کې، که تی خوشخطه ولیکي، خو چې راخلې نه عمل پې نه کې، زما کتاب باندې د خپې کېښودې. نو دا میاشت راغله، غفلت هم ډېر کړی دی، دې کې تلاوتونه شروع کړو. په ځان لازمه کړو هره ورځ یوه سپاره، 5 وخته مونځ دی، هر مانځه کې نیمه ګنټه ورکړو، ډېر نه چې ډېر کمزوری ته
او ژبه دې ډېره ګوټ ته او ډېره کمزورې ده او نه چلیږي، نیمه ګنټه کې به 1 پاو تلاوت وکړي. د 5 منځونه دي چې یو منځ ته کټ کې 4 پاو شو، د ورځې 1 سپاره. رمضان چې را داخليږي د الله د کلام یو ځل ختم به دې کړی، او بیا په رمضان کې بل او په تراوو کې بل. کم از کم دا خو به الله ته پیش شي چې یا الله 9 میاشتې غافله وم، 10 میاشتې غافله وم، خو شعبان کې مې تلاوت وکړي. داسې مسلمانان شته دي، داسې مسلمانان چې قرآن زده دی، ناظره ویلې ده، خو په هفتو د قرآن مخ نه ویني، تلاوت نه کوي. حبیب ابن ابي ثابت رحمه الله وی چې کله به شعبان را داخل شو ویلې به د قرآن میاشته. عمر ابن قیس الملائي دغه په باره کې راځي د شعبان برات میاشت براله، اغلق حانوته، دکان به بند کا، وتفرغ لقراءة القرآن، وبول 2 میاشتې زما دکانونه بند، زما تلاوت کوم، قرآن ته به کېناست. مونږ تیار یو، د اوس نه تیارې شروع دي. بند دکانونه به اوس ښایسته کېږي، زاړه مالونه به اوس راوځي، اکسپایر شیزونه به اوس راوځي، څښا شوي څیزونه به اوس راوځي، ځکه چې رمضان کې به کم مسلمان مونږ وتېر باسو، مونږ به دوکه ورکوو، مونږ به وغولو. د اوس نه تیارې شروع دي، نه بندو دا دکانونه. رمضانونه تېرېدل، رمضانونه مونږ به نه بندول. الله ویل زه در باندې بندوم، الله په زوره په مونږ باندې بند کړل. یو میاشم نه بندول، بلکې د شپې به نه بندول عبادت دپاره. الله 3 میاشتې او 5 میاشتې د لاکډاون په شکل کې عذاب په مونږ مسلط کړ. شعبان میاشت راله، د خپلو هغه مسلمانانو فکر وکړو چې پر روانه روژه کې د هغه مسلمان کره به وړه نه وي، د هغه مسلمان کره به غوښه نه میلاویږي، د هغه مسلمان به د روژه ماتي شربت نه میلاویږي. شهر المواسات، د همدردۍ میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا یؤمن، دا سړی د سره مؤمن نه دی، یشبع چې خپله خېټه مړه ده ډکه ده، وجاره جائع، او ګاونډي وږی دی. خیر دی موږ 11 میاشتې 10 میاشتې غوښې مو خوړلې، پولاونه هم میلاوېدل، چرګان هم میلاوېدل. عزم وکړو چې الله داسې کونډې شته دی، داسې یتیمانان شته، داسې غریبانان شته چې 2 میاشتې پس غوښه په خوله باندې نه ږدي، هغوی ته وریجې او پولاو نه میلاویږي. زه به خپل اخراجات د رمضان هغه 50 کاسې راکمې کړم، خیر دی 10 کاسې دې زما مخې ته ایښي، 50 دې نه وي، بیا یې چې د دیوال غاړو ته توی کوم هغه به راکم کړم. په علاقه، ګاونډ، محله، وطن، په دې کې کونډې شته، یتیمانان شته، مسکینان شته. زه به د هغوی د 1 میاشت د غوښې انتظام وکړم، صرف د هغوی دپاره به غوښه ورلېږم چې غوښه وخوري، هغوی شربت وڅکي، هغوی ته ډوډۍ میلاو شي، هغوی ته رزق میلاو شي. ځکه چې د رمضان نه مخکې د دې مسلمانانو غم وکړو، بغیر د نمایش نه، د موبایل او دې کیمرو زمونږ اعمال، زمونږ تقریرونه، زمونږ عبادات هغه په سن باندې لاهو کړل. خلق په شعبان یا رمضان کې
فوټ پیکج ورکوي، د رمضان پیکج ورکوي، مسکینانو ته مسلمانه خورې ودرولي، د وړو یو توړګۍ ورکوي او د هغې تصویر الي او په نټ باندې ورکوي چې ما دې ته وړه ورکړل. خپل عمل دې تباه که او د هغې عزت دې تار تار کړه. وګوره ته پویه انسان یې، بغیر د نوم بغیر د لیدلو نه د شپې په تیاره کې راشن خوراک برابر که چې هر څه او د مسلمان په دروازه کې کېده او روان شتې. هغه د صحابه کرامو یادګار را ژوندی که، هغوی داسې صدقات کول. هغه حدیث کې ځان راوله، سبعة یظلهم الله فی ظله، وکسان د عرش د سوري د لاندې به یو ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چې په خلاص ورکي او ګس لاس خبر نشي چې خلاص څه ورکړل. انسان خبرېدل خو ډېره لري خبره، بغیر د تصویر اخیستلو نه، بغیر د فیسبوک د ورکولو نه، بغیر د اخبار د نشر کولو نه. وګرځه په مسلمانانو، وګرځه په مدارسو، وګرځه په جوماتونو، وګرځه غریبانان معلوم که او د روان رمضان خرچې ورسوه. رمضان کې چې څومره ډېرې روجې چا ونیولې غوره ده. که یو انسان بدن کمزوری ضعیفه کېږي، 15 د شعبان نه اخوا د بیا روجې نه نیسي. او که یو انسان تکړه وي بدن کې قوتي، نو 20 د شعبانه پورې روجې نیولی شي. صرف چې رمضان ته 2 ورځې پاتې شي بیا به روجې بندې کړي، نفلي روجې. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي شعبان چې 15 نه واوړې د روجې مه نیسئ که څوک کمزوری، او که څوک تکړه وي او نیولی شي نفلي روجې دي، کم از کم هفته کې 3 ورځې 2 ورځې، او په دې نیت چې دا په شان ته د هغه نفلونو دي چې د مانځه نه مخکې کېږي. دا زما روجې د شعبان نفلونه شو د رمضان نه مخکې، چې رمضان کې مې الله اثر پیدا کړي. زمونږ په دې خلکو کې مشهوره دا ده، وایي د 15 شپه ده، شب برات ورته وایي، 15 رات ورته وایي، 15 شپه. زما معززو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه یو حدیث صحیح پرې د ضعیف هم نشته، چې نبی علیه الصلاة والسلام امت ته د 15 د شپې د مناوولو ترغیب ورکړی. یو حدیث دی او هغه حدیث صحیح دی. نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا يطلع فی لیلة النصف من شعبان، اللہ دا 15 شپا دا شعبان پا 15 راخکارشی، فیغفر لجمیع خلقه، طول مخلوق مافکی، الا لمشرک او مشاهن، 2 انسانان نماف کئی چه قبر پرستی، مشرکی او مشاهن، یا د خپلوان او ورور سره کینه او حسد ساتي. خدا په دې شپه مغفرت راغلی دی، نور په دې شپه باندې نبی علیہ السلام د کم خاص عبادت تذکره نه ده کړې. بیا زموږ مسلمانانو ته دا اعمال د هندوانو نه رانقل شو. برامکا د اور عبادت کوونکي آتش پرست مجوس، نو زموږ د مسلمانانو په وطنونو علاقو کې 15 شپه په رڼاګانو چراغونه
ډیوې لګول، اورونه غورځول اسمان ته. اسلامي یو عبادت هم د رڼا سره تړلی نه دی راغلی. یوه بندګي شریعت ته نه ده ویلې چې په دې عبادت کې ډیوې ولګوئ. دا کمې ډیوې او کمې شمې چې په قبرونو مزاراتو د اولیاءو په دمزینو باندې لګي، دا خالصتا د هندوانو عمل موږ ته راغی. حاضرینو مسلمانانو کې ډیرو مسلمانانو حرمین لیدلی دي، د احد شهیدان به لیدلی، جنت البقیع کې صحابه کرام دفن لیدلی دي. نور خبرې پرېږده، مزار نشته، ګنبد نشته، مالګې کې ښودل هلته نشته، خو دغه صحابه اولیاء دي که نه؟ رښتیني اولیاء دي، رښتیني شهیدان دي، بلکې سید الشهدا د شهیدانو سردار حمزه دفن دی. هلته هغه صحابه کرامو اولیاءو په شهیدانو ډیوې او شمې نه بلیږي. دا موږ ته د هندوانو نه دا رسم را پاتې شي. نو په دې شپه الله مغفرت هر چاته کوي. دوه انسانان نه بخي چې مشرکي، قبر پرست دي، سجدې قبر ته لګوي، د قبرونو طوافونه کوي، د قبرونو مالګې کاڼي تیږي د شفا دپاره استعمالوي او د مړو نه غواړي. مشاهن الله مبتدع په دین کې چې بدعات کوي دام نه بخي. یو بل روایت کې راځي هغه انسان چې مور او پلار ته خپي هغه هم په دې شپه نه معاف کوي. یو بل حدیث کې راځي هغه انسان چې پنسي د ګیټو نه لاندې ساتي، عادت دی الله یې په دې شپه نه معاف کوي. داسې نه چې صرف جومات ته راننوځي پنسي راوچتي، نور په دې شپه باندې رڼاګانې اورونه، دا کارونه په دین کې نه دي راغلي. د دې مولیانو د ځان نه دا خبرې جوړې کړې دي چې ارواح راځي، مړی راځي او صدقې وکړي، مړی نه راځي. دا ژوندی په زړه مړ دا وږی شوی دی، په دې شپه صدقې وکړي او پراخي وکړي. چا چې پراخي وکړه ټول کال به پراخه یو خور خور نړ او خپلوان را جمع کوي. مسلمانانو دا بدعت دی، الله یې نه قبلوي، الله پې ناراضه کېږي. تاوان ستا کېږي، د مولا تاوان نه کېږي. تاوان ستا کېږي، د نبي علیه السلام تاوان نه کېږي. تاوان تا وکړه، د شریعت تاوان نشته، الله ناراضه کېږي. نبی علیه السلام د حوض کوثر اوبه هغه چاته نه ورکوي چې د هغه په دین کې بدعات د ځان نه کارونه کوي. په دې شپه باندې خلکو یو منځ جوړ کړی دی، صلات الفیه ورته وایي، برات منځ ورته وایي. 100 رکاته، په هر رکات کې 10 ځله سورة فاتحه وایي یا 10 ځله قل هو وایي. 15 شپه باندې ټول علماو، ملا علی قاری حنفي عالم دی، علامه فتنی، علامه ابن الجوزی، ټول لیکلي دي چې په دې شپه صلات الفیه که شپږ رکاته څوک کوي، که 100 رکاته کوي، که 2 رکاته کوي، دا خاص منځ دا د نبی علیه السلام نه ثابت نه دی، په هغه دروغ جوړول دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په ما باندې څوک دروغ جوړي فلیتبوأ مقعده من النار، ځان له جهنم کې په خپله ځای جوړي. موږ څوک د عباداتو نه نه منې کوو، خو عبادت اله عبادت شي چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه او مهر پې ولګي. روپۍ به اله روپۍ وي وبه چلیږي چې هغه د بینک نه منظوره وي، که د ده په کارخانه کې په دره کې جعلي جوړی، رنګ به د روپۍ په شاني، کرښې به همغه شاني، منظوره نه بلکې الټا په جعلي پیسو دغه ګرځونکی به مجرمي جیل ته به ځي. ولې؟ حکومت نه منظوره نه ده،
هغه عمل چې د نبی علیه السلام نه منظور نه دی، جعلي دی، 2 نمبر دی، کوونکی ګنهګار دی. نو دا صلات الفیه د شپې 15 مونځ خلکو د ځان نه جوړ کړی دی. د شپه خلک خپلوان خور نړه نونه ترېندې دا راجمع کوي، خاص خرچه کوي، دا نه ده راغلي. ځان ګنهګار نه کړو. همدغه شانتې دا مونځ صلات الفیه 448 هجري کې فلسطین کې یو سړی و ابن ابي الحمراء، یو بدعتي انسان هغه ایجاد کړ. بعضې وخت کې د دې خلکو په ذهن کې راځي چې بار بار دا مولا وایي بدعتي او بدعتي. نبی علیہ السلام حدیث فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچی زما په دې دین کې یو نوی کار ایجاد کا، قرآن کې نو، حدیثو کې نو، صحابه نه ده کړی، نبی علیہ السلام نه ده ښودلی، فهو رد، دا سړی مردود دی، رد کوي. زمونږ دین پیوندونه نور نه قبلوي چې دا سړی به هم پکې پیوند لګوي، دا به هم لګوي، هغه به هم لګوي. اليوم اکملت لکم دینکم، الله موږ له پوره دین راکړ. دین به هغه چې الله فرمایلی دی او نبی علیہ السلام موږ ته پرېښی دی. بعضې خلک په سباله قبرونو لځي، په هغې اوبه اچوي، ګربتۍ پې لګوي، ډکرې پې اچوي، وریجې پې اچوي. دا ټول کارونه د سیکانو او د هندوانو نه موږ ته راپاتې شو. دا کارونه هغوی د خپلو مړو د ارواحو سره چې کله مړي وسېځي د هغوی ایره رالي او بیا په هغې باندې شمې بلوي. مسلمانانو د هغوی نه زده کړله، د هغوی په طریقه باندې روان شو. یهود او نصارا هندوان موږ پورې خاندي چې مسلمانانو د دې نوم هم څه مطلب پاتې شي چې ته مسلمان، کارونه ټول زما په شانتي، چهره زما په شانتي، واده زما په شانتي، غم زما په شانتي، او ته مسلمان یې. نو د شعبان میاشت کې روژې نیول پکار دي چې چاله الله څومره وس ورکړي. د رمضان دپاره تیاری پکار دی او الله پکې ټول انسانان بخي، هغه انسانان نه بخي چې قبر پرستی، مشرکانی، یا د چا سره نالګي ده. بس دا نالګي نور ختم کړو، دا د زړه نه وباسو، بس ختم. څومره بدي کړي دي، څومره به کړي. الله رب العالمین هغه انسان بخي چې 100 انسانان مړه کړي او د 100 انسانانو قاتلي. نو موږ د چا لس خبرې ولې نه معاف کوو؟ او بیا الله موږ نه معاف کوي چې موږ په سلام نه اچو، موږ نه ورځو، موږ ورسره ستړي مشي نه کوو، تر څو پورې به دا کینی، تر څو پورې به دا طرفګنۍ نه کوو، الله به ناراضه پاتې. الله دې زموږ او ستاسو زړونه د هر مسلمان دپاره صفا کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.